ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. د پښتو ډسکاوري چینل ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. آیا تاسو پوهیږئ چې د باران نه مخکې میږیانو ته څنګه پته لګي چې باران اوري او څنګه یو له بل سره خبرې کوي او داسې نورې پوښتنې؟ په نننۍ ویډیو کې موږ د میږیانو په اړه په زړه پورې او جالب معلومات درکوو. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ ترڅو موږ ستاسو لپاره نور په زړه پورې او جالب معلومات وړاندې کړو. زه د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوو. ملګرو، میږیان د الله تعالی یو داسې مخلوق ده چې د دنیا په هر ځای کې ژوند کوي بغیر له انټارکټیکا څخه. میږیان د حشراتو له کورنۍ سره تړاو لري. زموږ او ستاسو په شان په خپل منځ کې ژوند کوي چې ورته د میږیانو کالونۍ وایي. الله جل جلاله میږیانو ته یو داسې نظام جوړ کړی چې تاسو به حیران کړي. څېړونکو ښودلي چې د میږیانو کورونه د انسانانو د کورونو په څېر د غالو، دانو، د ذخیرې او د نورو اړتیاوو لپاره ځانګړې کوټې لري. لکه څرنګه چې انسان په دنیا کې یوه ټولنه لري، مشر کشر لري، مزدور او ساتونکی لري، پاچا او رعیا لري، همداسې په حشراتو کې میږی یوه داسې حشره ده چې خپل یو مضبوط او ټولنیز نظام پکې شتون لري. پاچا، مالکه، رعایا لري. د دې نه علاوه میږي ته الله تعالی یو څو داسې کمالات ورکړي دي چې د انسان عقل ورته حیران پاتې کیږي. نویو عصري څېړنو ښودلي چې میږیان له 2000 کالو راهیسې د ځمکې په کره شتون لري. د څېړونکو په باور 2000 ډوله میږیان تر اوسه پېژندل شوي. تر ټولو زیات عمره میږی د هغوی په باور په امریکا کې په یوه ځمڅه کې کشف شوی چې د هغوی په خبره عمر یې 92 کاله ته رسي. یاد میږي د ډیناسورو په زمانه کې ژوند کړی، خو د الهي حکومت غوښتنه ده چې هغه ډیناسورونه چې وزن یې په لسهاوو زره کیلوګرامه ته رسېده هغوی په ټولنیزه توګه د دنیا له مخې ورک. خو میږیان لا اوس هم د ځمکې په کره خپل ستړي او لالنده ژوند ته دوام ورکوي. د میږیانو په اړه په سورة النمل کې الله تعالی په 13 آیت کې فرمایي: کله چې سلیمان علیه السلام خپل ټولې لښکرې تیارې کړې چې په هغه کې انسانان او حیواناتو تر دې کله چې هغوی د ودې نمل څخه تېرېده چې دغه ځای د میږیانو دره وه. یو میږي بل میږي ته وویل: ای میږیانو، خپلو کورونو ته دننه شئ چې تاسو سلیمان علیه السلام او دغه پوځ د پښو لاندې نه کړئ او هغوی به پوهه هم نه شي. کله چې سلیمان علیه السلام د هغوی خبرې واورېدې ویې خندل او د خپل لښکر اړخ یې بدل کړو. میږیانو د سلیمان علیه السلام سره خبرې کولې او الله تعالی سلیمان علیه السلام ته د دوی په خبرو د پوهېدو صلاحیت ورکړی و، کوم چې قرآن کریم د نن نه 1400 کاله د مخه ویلي دي. د نن وخت ساینس د مختلفو تجربو څخه وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې میږیان یو عجیبه سیستم لري او په دومره مشکل سره خبرې کوي چې عقل ورته حیرانېږي. راځو دې ته چې میږیان څه ډول یو له بل سره خبرې کوي. ساینس وایي چې میږیان خبرې نه کوي بلکې ډیټا یعنې معلومات یو بل ته انتقالوي او په دې ډول سره خبرې کوي. او د هغوی طریقه دا ده چې یو میږی د خولې څخه یو ډول مواد وباسي او د بل میږي په خوله کې یې ورکوي. په دې سره دویم میږی ټول مواد ډیکوډ کوي او پوهېږي چې څه یې ورته وویل. تاسو به اکثره لیدلي وي چې یو میږی د بل میږي د خولې سره خوله جنګوي او ځي. په دې طریقه سره یو بل ته معلومات انتقالوي. نوې څېړنې دا ثابتوي چې میږیان یو له بل سره یوازې خبرې نه بلکې دوی د یوه عجیبه نظام لاندې هم ژوند کوي. تاسو به اکثره لیدلي وي چې د باران نه مخکې میږیان د خپل کور ګیر چاپېره ګرځي او د خاورو غرونه جوړوي ترڅو باران د دوی کورونو ته کوز نه شي. هغوی ته د وخت نه مخکې ځکه اندازه لګي چې په هغوی کې په قدرتي ډول یوه ماده موجوده ده چې د هایدروفولیک په نامه سره یادېږي. کله چې په هوا کې د نمې اندازه زیاته شي په میږیانو کې موجوده ماده دا محسوسوي او میږیانو ته د باران مطلق پیغام ورکوي. په همدې اساس د باران نه مخکې میږیان خپل خوراکي توکي او د اوسېدو ځای بندوبست کوي. په همدې ډول د هوا پېژندنې اداره په هوا کې د نمې اندازه نوټ کوي او بیا وایي چې باران امکان دی. میږي ته الله پاک د هغه تنې ته په کتو ستر قوت ورکړی چې د ځان په څېر 100 کرته وزن وړلی شي، نو موندلی شو چې د انسان په پرتله زیات غښتلی دی. که څه هم موږ ورته د کمزوري بېوسه مخلوق په سترګه ګورو، هغوی منظم نظام لري. پوهان وایي چې کفار له پیړیو راهیسې په خپل ټول توان سره کوښښ کوي چې د اسلام په سپېڅلي تنه تور داغ ومومي. هغوی غوښتل چې په مبارک آسماني کتاب کې داسې څه ترلاسه کړي چې د هغه اعجاز او ښکوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د همدې ناوړه موخې لپاره څو کاله وړاندې د کفارو اصلاح پوهان په دې موخه راغونډ شول چې په قرآن کریم کې یوه داسې خطا او تېروتنه ومومي چې د هغه حقانیت له پوښتنې سره مخ کړي. که د داسې څه په موندلو برلاسه شي نو دا به د هغوی د باطلې دعوې ملاتړ وکړي چې ویل به یې اسلام دین ښکلی او رښتینی دین نه دی. قرآن عظیم الشان یې پاڼې پاڼې واړوه تر څو د مبارک آیات ته راورسېدو.
ژباړه تر څو چې هغوی یعنی سلیمان علیه السلام او دغه لښکر راغلو په ود نمل یعنی د میږیانو پرده را یوه میږي وویل ای میږیانو ننوځئ خپلو څمڅو او هستوګن ځایونو ته چې تاسو مات نه کړي. سلیمان او دغه لښکر په داسې حال کې چې هغوی به ناخبره وي. د مبارک آیات ته په رسېدو هغوی په دې خبره خوښي څرګنده کړه چې ګوګې هغوی داسې څه وموندل چې د اسلام په هکله کرکه او نفرت راپاروي او د دوی ناولې دعوې ملاتړ کوي. هغه دا چې دلته د میږیانو په اړه قرآن لا یحتمنکم ویلي په داسې حال ختم یعنې متوالی په هنداره شیشه یا هغې ته ورته څیز کې کارول کېږي. نو څنګه شونې ده چې میږیان دې مات کړل شي ځکه د هغوی بنسټیزه ماده شیشه نه ده. هغوی یاده موندنه خورا یوه لویه لاسته راوړنه ګڼله. د افتخار په توګه به یې مسلمانانو ته پرېښودله. تر ډېره برید یو مسلمان هم په دې ونه توانېد چې هغوی ته ډاډمن ځواب ورکړي. د دې څېړونکو یعنې کفارو په منځ کې یو اسټرالیایي څېړونکی هم موجود و. هغه د یادو حشرو یعنې میږیانو په اړه خپلې ژورې څېړنې ته دوام ورکړ. له اوږدې مودې نه وروسته دې نتیجې ته ورسېد چې د میږیانو په بنسټیزه موادو کې زیاته ونډه د شیشې ده. نو څرګنده شوه چې دا کارونه بېځایه نه بلکې د علمیت له پلوه پکې یو زرین راز نغښتی دی. یا څېړونکي ته د قرآن حکایت او اعجاز تر لمر ښه روښانه شو. سمدستي د مبارکې کلمې په ویلو د اسلام د سپېڅلي دین ښکلا ترلاسه او د کافرانو له کفري عقیدې نه یې د تل لپاره کرکه څرګنده کړه. د څېړونکو په باور د میږیانو بندنی جوړښت له سیلیکون مادې نه کوم چې د شیشې په جوړښت کې ترې کار اخیستل کېږي جوړ شوی دی. آیا پوهیږئ کله چې میږیان د غنمو، جوارو، هندوانې، خربوزې او داسې ورته نورې دانې خپلو څمڅو او غارونو ته وړي نو ولې هغه دانې هلته نه شنې کېږي؟ څېړونکي له زیاتو څېړنو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل کله چې میږیان یادې دانې او تخمونه د خپل تغذیې لپاره وړي نو مخکې له دې چې هغه دانې ذخیره کړي یوالې تجزیه کوي. خو دا چې کومه دانه باید څو ټوټې شي دا د الله تعالی حکمت دی چې هغوی ته یې د دې پوهه ورکړې ده چې کومه دانه باید څو ټوټې شي. خو د تعجب خبره دا ده چې میږیان د کشنیزو تخم چې ډېر وړوکي دانه هم لري 4 ټوټې کوي. څېړنو دا ثابته کړې ده چې که یاده دانه 2 یا 3 برخې شي نو بیا هم شنه کېږي. خو که 4 ټوټې شي نو د زرغونېدو امکان یې نشته. میږیان هېڅکله نه بېدېږي او نه خوب لري او همدارنګه سږي او غوږونه هم نه لري. د ساه اخیستلو لپاره دوی پر خپلو بدنو باندې سوري لري چې د هغه له لارې ساه اخلي. او یو بل جالب حقیقت دا دی چې د نړۍ ټول میږیان د نړۍ د ټولو انسانانو په اندازه وزن لري. مطلب په نړۍ کې د هر انسان لپاره د 1 ملیون په اندازه میږیان شته. ویډیو مو تر همدې ځایه وه. د ویډیو د خوښېدو په صورت کې ویډیو در سره لایک، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بیا ښې چارې.